د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی هیواد کې د 1404 لمریز کال د نوي ښوونیز کال پیل د افغانستان په روزنیز سیستم کې د پام وړ پرمختګ او پر غزه باندې د اسرائیل پوځ د ځمکني بریدونو پیل د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د کب 13مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه د ازموینو ملي ادارې لوی رئیس شیخ عبدالباقي حقاني په سړو سیمو کې د 1404 لمریز کال د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ویل چې د هیواد بچیان باید داسې ورزول شي چې افغانستان پر ځان بسیا کړي او دوی له نړیوالو سره سیالي وکړي. ښاغلي حقاني زیاته کړې چې د پوهنې وزارت مسؤلیت لري چې د هیواد بچیان په داسې مفکورو او نصاب وروزوي چې په هر ډول شرایطو کې د نظام ملت او خپل هیواد ترڅنګ ودرېږي. د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور سړو سیمو کې د 1404 لمریز کال د پیل په مراسمو کې ویل چې اسلامي امارت د یوه نظام په توګه خپل ټول مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي دي. ښاغلي انور د شریعت پلي کول، ډاډمن امنیت، زده کړه، روغتیا او اقتصادي پیاوړتیا هغه مسؤلیتونه یاد کړي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره خلک ورڅخه برخمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د تیر په پرتله د افغانستان په ښوونیز وضعیت، امنیت، اقتصاد او نورو برخو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. تهران کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د بندیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د دې لړۍ په لومړۍ ورځ کې د اسلامي امارت د سفیر مولوي فضل محمد حقاني او د ایران د عدلیې وزارت د چارواکو په حضور کې 149 افغان بندیان افغانستان ته راولېږدل شول. ټاکل شوی چې په ایران کې د پاتې یو شمېر نورو افغان بندیانو د لیږد لړۍ د کوچني اختر وروسته بیا پیل شي. د اسلامي امارت له اوږدمهاله هڅو وروسته دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې څه موده وړاندې د افغانستان سترې محکمې یوه لوړپوړي پلاوي ایران ته سفر وکړ او له ایراني چارواکو سره یې د افغان بندیانو د لیږد پر څرنګوالي هر اړخیزې خبرې وکړې. د خبرونو دوام. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند نګارستان د یاد ریاست د رئیس مولوي احمدالله متقي، کابل کې د ترکیې د سفیر جنګ اونال، په هرات کې د ترکیې کنسول او د تیکا دفتر رئیس په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپاره شو. مولوي احمدالله متقي د دې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې په تاریخي او کلتوري برخو کې د تیکا ادارې او د ترکیې دولتي بنسټونو له هڅو او فعالیتونو څخه مننه کړې ده. بلخوا جنګ اونال ویلي چې ترکیې په بېلابېلو ولایتونو کې د پراختیايي او بیارغونې پروژې عملي کړې دي، خو په هرات کې یې تمرکز د تاریخي آبداتو ترمیم او کلتوري پروژو ته بیشتر دی. او وروستی خبر. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې تېره ورځ د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې ځمکنی پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. دا عملیات وروسته له هغه هوایي بریدونو څخه پیل شوي چې په ترڅ کې له 400 څخه زیات فلسطینیان شهیدان شول. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 20 فلسطینیان شهیدان شوي دي. حماس دغه بریدونه د اوربند سرغړونه بللې او له منځګړو هیوادونو یې غوښتل چې په دې یرغل کې د مخنیوي په اړه اقدام وکړي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت ښه چارې.